بنی اسرائیلو کی یو نوجوانو او دومره ګناه کوله چې د کلي والای د ګناه د وجې نه تنګو. شراب به هغې څکل، زنا به هغې کوله، موسیقینې به هغې غږولې. د تمام کلي والا د هغې نه پریشان او د هغې د ګناه په وجه باندې کلي والا راولګېدل. دا سړی د کلي نه وشړو، ستا خو یوه ګناه نه ده، ستا د ګناه په وجه موږ هم پریشانئ، موږ هم د سره مصیبت کې اخته. دا سړی ځوان یې د کلي نه وشړو، دا لاړو یو ځنګل له، یو صحرا له. په هغه ځنګل په هغه صحرا کې پروتو. څه وخت پې داسې راغی چې هر څه ورسره ختم شل. خوراک ورسره ختم شو، څښاک ورسره ختم شو، بدن ته بیماری ولګېدله او بدن انتهایی کمزوری شو. په دغه وخت کې الله ته اوازونه شروع کړ: الله زه ستا بنده یما، خلکو را شړلی یما، یوازې یک تنها پروت یما. الله زما په عذاب را کولو باندې ستا په باچایي کې څه کموالی نه راځي. الله زما په معافی باندې ستا په باچایي کې زیاتوالی نه راځي. الله ستا نه ما سوا بل څوک نه لرم. الله فقیر یم ستا د در. الله خپلوان وشړلما، الله د ګناه په وجه خلکو د کلي نه راویستلما. خو رب ستا نه ما سوا مې بل څوک نشته دی. رب ستا نه ما سوا مې بل فریادرس نشته دی. الله بل څوک आवाज اوریدونکی نشته دی. الله تا ته مې आवाज دی. الله تا ته عاجزي کومه، انتهایی په دې خپلو کړو باندې خفه یمه. په دې فریاد کې، په دې چغو کې د دې کس نه سا ووتله. الله موسی علیه السلام ته وحی وکړه، ورته ویل لاړ شه فلاني ځنګل کې زما یو بزرګ پروت دی، هغې له کفن هم ورکه، هغې له غسل هم وکړه او په هغې باندې جنازه هم وکړه. او موسی علیه السلام ته ویلې د دې په جنازه کې چې څومره خلک شریکان شي، یاد وساته هغه تمام انسانان بخم چا چې د دغې بزرګ جنازه وکړه او د دې بزرګ جنازې ته راغی. موسی علیه السلام قوم ته اعلان وکړو، ویل ځنګل کې یو بزرګ پروت دی، الله راته وی کو چا یې جنازه وکړه، الله وی کو څوک جنازه کې شریک شو، هغه تمام خلک بخمه. تمام خلک جنازې ته راغلل. موسی علیه السلام ولا غسل ورکو، موسی علیه السلام ولا کفن ورکو، موسی علیه السلام په جنازه وکړه. خلکو چې وکتل دا هغه ګناهګار بنده دی چې خلکو د کلي نه شړلی دی او خلک ورنه تنګ دي. هر څه چې ختم شل، خلکو موسی علیه السلام ته ویلي، ویل دا خو انتهایی ګناهګار سړی و، زنا د دې نه پاتې نه وه، موسیقي د دې نه پاتې نه وه، شراب د دې نه پاتې نه و، یوه ګناه هم ترې نه پاتې نه وه. نو بیا دا دومره لوی مقام دې ته ولې میلاو دی؟ د الله بزرګ څنګه جوړ شو، د الله ولی څنګه جوړ شو، دا په الله ګران دومره زیات څنګه شو؟ موسی علیه السلام الله نه تپوس وکړو، الله دا خو زمونږ په قوم کې په ګناهګار او نافرمانه مشهور دی، ربه بې دا دومره نیک څنګه جوړ شو؟ الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. رب بیا دا دومره نیک څنګه جوړ شو دا بنده؟ الله ورته ویل منم چې دا ډېر ګناهګار سړی و، خدا چې کله ستاسو نه راغې هر څه سره ختم شل، خوراک ختم شو، بدن کمزوری شو، ما ته آواز کړی دی، ما ته فریاد کړی دی چې الله ستا نه ما سوا مې بل رب نشته دی، الله ستا نه ما سوا بل څوک د आवाज اوریدونکی نشته دی. الله وی زما غیرت او زما جلال په جوش کې راغی، ما د دې تمام ګناهونه معاف کړل او دا لاسه چې د دې ګناه مې معاف کړه، د دې په جنازه کې چې کم خلکو شرکت کړی دی هغه مې مو سره معاف کړي دي. یو ځلې الله ته آواز کړی دی، یو ځلې په صدق دل سره توبه ویستله، الله یې تمام زندگی ور معاف کړه، الله یې تمام ګناهونه معاف کړ. هغه رب په ما مهربانه دی، هغه رب په تا مهربانه دی. کو منګ لګ دی الله ته زاری وکړه او منګ لګ په دې خپل ګناه باندې خفګان ښکارا کو او لګ منګ دی الله ته عاجزي وکړه او توبه مو ویستله. الله بېشکه زما او ستا توبه قبلوي او بېشکه زما او ستا ګناه معاف کوي.